أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ددی رنبنی آیت شان نزول متعلق مفسرین حضرات فرمائی کہ یورز مشرکین مکہ ویلوی سرداران چپائے کہ ابو سفیان، ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور نضر بن حارث ورسر نور سرداران د مکی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا حاضر شو اور دغه دے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د قرآن مجید تلاوت کولو. دی مشرکین مکہ نضر بن حارث چې دی ډیر زیات ګرځېدونکي سړی و، ایران وغیرہ التبته د هغه د بهادرانو د رستم او د اسفندیار د بهادرۍ افسانې قصې کتابونه به ځان سره راوړل او بیا به هغه قصې د مشرکینو او د قریشو په مجالسو کې هغه قصې بیانولې. نو دی خلکو ته نضر بن حارث یو ډیر کیسهګن او قصې بیانوله ورته ښکارېدو. نو ورته وی ای نضر بن حارثه د الله د پیغمبر چې څه لولیا آیا ته په دې باندې څه پوهېږې، تاسو واورېدل؟ نو دغه دی کې نضر بن حارث جواب کې دا وویل چې د دې پیغمبر د دې خبرو د دې لوستلو او د هغې باندې پوهېدو درمیان زما او د هغه منځ کې یو پرده راله. ما ته صرف دا شونډې ښکاري چې شونډې خوځولې، خو دومره راته ښکارېده چې دې هغه څه بیانوي چې کوم زه تاسو د کومې قصې د پخوانو خلکو د اسفندیار د رستم هغه قصې بیانوم، دغه شان دیم دغه قصې تاسو ته بیانوي. نو دغه دی کې دا آیت مبارک نازل شو چې ومنهم من یستمع الیک. بعضې په دې کافرانو کې هغه کسان دي چې دوی غوږ ایږدي ستا د خبرو ته د اورېدو دپاره. چې کله دوی غوږ کېږدي ستا د خبرو اورېدو ته، نو وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. الله بیا مونږه وګرځو او واچو د دې په زړونو باندې پردې اکنه ان يفقهوه. دلته الله لا پکې محذوف دی، بیا دوی نه پوهېږي په هغې باندې. وفي آذانهم وقرا، او الله د دوی په دې غوږونو کې درنوالی واچو، کوڼوالی پکې ولا پیدا کړو. اوس دلته الله په وفرمایل چې موږ د دې په زړه باندې پردې واچو او د دې په دې غوږونو کې درنوالی پیدا کړو. نو دوی نه خبره باندې بیا پوهېږي او نه خبره اورېدی شي. نو چې کله دوی الله د دې په زړه باندې پردې واچولې او د دوی په غوږونو کې کوڼوالی پیدا شو،
نو بیا د دوی د دې کفر چې کوم دی مذمت ولې بیانېږي ځکه چې الله د دې په باندې پرده واچوله نو ظاهره خبره ده دی خو به څه باړو اوس پوهېږي نه او د دوی په غوږونو کې کوم کړوانې راغی نو دوی باړو خبره اوري نه حالانکه وي دا خلک باقاعده د نورو خلکو خبرې اوري په هغې پوهېږي نو دغه دی کې علما خو یو دا جواب کوي چېرې د دوی د اورېدل او پوهه نو اورېدل هغه اورېدل چې د هغې مقصد نفع حاصلول وي چې دوی کله څه خبره واوري نو په هغې باندې چې کوم دي دوی د هغه اورېدو نه نفع حاصله کړي گویا د الله کلام کله چې دوی اوري نو په هغې باندې پکار دی چې دوی ایمان راوړي او هغه مقصد ته حاصلیږي نه دغه شان د پوهې نه مراد دا دی چې دوی په هغه خبره باندې غور و فکر وکړي او دوی نتیجې ته ورسي چې دا د الله کلام دی او د دې څوک مثال پیش کولی نشي لہذا دوی د الله نبوت باندې ایمان راوړي نو دوی چونکې دا اورېدل دا یو مقصد چې کوم وي هغه مقصد دوی ته حاصلی نه د پوهې چې کوم څه مقصد دی هغه مقصد نه حاصلیږي نو ځکه الله وایي چې موږ د دوی په اړه باندې پردې واچولې چې دوی په هغې خبره باندې نه پوهېږي او د دوی په غوږونو کې کوڼوالی چې دوی دا خبرې اړو اوري نه او بل علما دا هم جواب ورکوي چې چونکې دا کفار او مشرکین د الله او د الله د پیغمبر باره کې دومره ګستاخانه کارونه او خبرې شروع کړي چې د عناد او د بغض په وجه باندې چې الله بطور سزا د دې خلکو په اړه باندې پردې واچولې او د دې په غوږونو کې کوڼوالی پیدا کړه څنګه الله فرمایي وجعلنا على قلوبهم بل طبع الله عليها بكفرهم الله د دې په اړه باندې مهر والدي د دې د کفر په بنا باندې نو چې دوی دا کله دا خبره نه پوهېږي او نه اوري نو دا د دوی هغه د کفر هغه وجه ده چې دوی په دې کفر کې دومره زیات ورننوتي دي او دومره ګستاخي کوي د اسلام باره کې د الله د پیغمبر په شان کې چې دوی بیا نه خبره اوري او نه پې پوهېږي او دا دې کافرانو په خپله باندې به وي چې زمونږ پړونه باندې پردې دي او مونږه د ده دا خبره اورو نه نو د دوی قسمه یو قسمه دوی خپل هغه غرور او تکبر بنا باندې چې د دې پیغمبر دا خبره او کلام داسې دی چې دا د زمونږ د شان مطابق نه چې مونږ دا خبره د وورو نو الله تعالی د دوی د تکبر او غرور بنا باندې دوی داسې وګرځول چې د دې په اړه باندې گویا پردې رالی او د دې په غوږونو کې چې کوم دي کوڼوالی راغی او بیا دا پردې او دا کوڼوالی حقیقتا پرده او کوڼوالی نه دی بلکې الله بطور تشبیه مثال د هغه سړي بیانوي چې د کم سړي په اړه باندې پردې وي نو هغه په خبره پوهېږي نه او دغه شان د کم چا چې په غوږونو کې کوڼوالی وي نو هغه خبره اوري نه نو چې څنګه یو سړی داسې وي نو بطور تشبیه الله دا وفرمایل چې دې مثال دغه سړی دی چې گویا په یو خبره پوهېږي نه نو گویا د هغه په اړه باندې پرده ده چې یو خبره حق نه اوري گویا د هغه په غوږونو کې کوڼوالی دی نو الله وایي چې دا هغه کسان دي چې د دې په اړه باندې موږ پردې واچولې ان یفقهو چې دوی نه پوهېږي بیا هغې خبرې لره وفي آذانهم وقرا او د دې په غوږونو کې دروندوالی او کوڼوالی الله یې پیدا کړی دی بیا د دې کفر کې سخوالی او دومره زیات پکې ورنوتي دي چې الله یې وان یروا کل آیة لا یؤمنوا بها که چېرې ته دوی ته هر قسمه معجزه پیش کې خو بیا هم دا خلک دومره کفر کې ورنوتي چې لا یؤمنوا بها دوی ایمان نه وروړي په هغه معجزه باندې او هغه قبلی نه او ستا نبوت نه مني حتی تر دې چې بیا اذا جاؤوک یجادلونک چې بیا دوی راځي تا سره او بحث مباحثه کوي یا جګړې کوي در سره او بیا دا وایي چې یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین بیا وایي هغه کسان چې کافران دي نه دي دا کلام مگر
کیسې دي د دروغو کیسې دي د لومبنو خلکو اساطیر کیسو ته ویلی شي د لومبنو خلکو چې کوم پخوا تیر شوي دي بهادرۍ کارنامې دي هغه شان دي دا کیسې تاسو ته بیانوي الله دا کافران هغه خلک دي چې وهم ینهون عنه وینأون عنه د دې آیت باره کې دوه مفسرین را چې کوم دي خبرې بیانوي چې د دې نه یا مراد عام کافران دي چې هغوی دا حق نه چې کوم دي د عنه کې دا هی ضمیر قرآن مجید دی چې دوی د قرآن مجید نه خلق منع کوي د هغې د اتباع نه خلق منع کوي وینأون عنه او په خپله هم د دې قرآن نه ځان لرې ساتي او یات مراد هی کې دا ضمیر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې دا کافران خلق د الله د پیغمبر د اتباع نه منع کوي چې په ده باندې څوک ایمان رانوړي او هم دا کافران چې کوم دي وینأون عنه او په خپل هم د دې پیغمبر باندې نه ایمان راوړي او نه اتباع کوي او دویم قول چې کوم دی د حضرت عباس حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه دی هغه فرمایي چې دا آیت مبارکه د الله د پیغمبر د ترونو بیا خصوصا د ابو طالب باره کې نازل دی چې ابو طالب با د الله د پیغمبر نه دا کافران لرې کول او د هغې هغه ضرر به یې دفع کولو چې دا کافران د ما د روارته څه نقصان ونه رسوي یو پیرا مشرکین مکه په ګڼ تعداد باندې رال او د الله ابو طالب ته وویل چې دا رواره دې سم کا او که ته دې نشي سمولی نو بیا داسې کار وکړه دې مونږ ته حواله کا او مونږ به چې کوم دي د په ځای باندې تعالی خپل یو حسین نوجوان الګ درکو هغه ځان له رواره ونیسه نو ابو طالب ورته جواب کې دا وویل چې تاسو خو عجیبه غوندې انصاف کوئ زما رواره زمانه اخلئ نو هغه به تاسو ووجنئ او تاسو خپل الګ چې کوم دی ما باندې پالئ چې زه د هغه پرورش وکړم او هغه نوجوان کړم یا ساتئ زه به چې کوم دی د مدافعت کوم او که چا دته څه ووایي نو زما به د هغه سره چې کوم دی دشمني وي نو گویا ابو طالب باقاعده کفار به د الله د پیغمبر نه منع کول چې ته به ضرر او نقصان نه رسوي هو ینأون عنه لیکن په خپله باندې چې کوم دی ایمان نه قبلولو ایمان دغه باره کې د ایمان باره کې دا راځي چې هغه ایمان نه دی قبول کړي بعضې مفسرین حضرات فرمایي چې کله بیمار شو او د الله پیغمبر ول راغی هغه ورته د کلمې تلقین کو چې لا اله الا الله ووایه زه به ستا دپاره د الله په دربار کې ګواهي وکړم ابو جهل او دا نور مشرکین ورسره خوا کې ناست و چې ای ابو طالبه ته د خپل پلار عبدالمطلب چې کوم دی هغه ملت پرېږدی نو دغه دی کې ابو طالب دا وایي چې که ما ته د دې قوم د عار یره نه وي ما به دا کلمه ویلې وي خو اوس به دا خلک وایي چې د مرګ نه ویرېده او کلمې وویلې او کلمې وویله لهذا هغه چې کوم دی دغه دی کې کلمه ونه ویله او وفات شو نو دا آیت وي د هغه باره کې هم نازل دی نو الله وی دا خلک دا کافران چې نو خلک هم د اسلام نه منع کوي د قرآن نه منع کوي خو په خپله هم ته د ایمان نه او د اسلام نه تیښته کوي وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ نو په دې طرز عمل سره که دا کافران وایي چې موږ ایمان نه قبلو نو دې پیغمبر ته به څه نقصان راشي دین ته به څه نقصان راشي نو الله وی دین ته هېڅ قسمه نقصان دوی نشي رسولی نو د الله پیغمبر ته نقصان رسولی شي بلکې دوی څه کوي وَإِن يُهْلِكُونَ دوی نه هلاک کوي الا مگر انفسهم خپل ځانونه هلاک کوي چې دوی د الله د کلام نه مخ اړوي د الله د پیغمبر نبوت نه مني او هغې نه تیښته کوي او خلق نه منع کوي نو دوی په دې عمل سره دوی خپل ځان هلاک کوي او د جهنم کندې ته ځان غورځوي وما یشعرون اوس دوی ته د هغې شعور نشته دومره په پټو سترګو باندې د خپل پلار نیکه د هغه ملت او د دین تقلید کوي چې وړاندې شوي دي او اړو شعور پکې نشته او ځان په خپله باندې د هلاکت د جهنم کندې ته غورځوي ومنهم من یستمع الیک بعضې په دې کافرانو کې هغه کسان دي چې دوی غوږ ایږدي تا ته ستا د خبرو اورېدو دپاره خو وجعلنا علی قلوبهم اکنه الله یې مونږه ګرځولي دي د دې پړونو باندې پردې
ان یفقهوه چې دوی پوه نشي په هغه خبره باندې وفي آذانهم وقرا او د دوی په غوږونو کې مونږه کوڼوالی یا درنوالی پیدا کړی دی وان یرو کچره ته دوی ته وان یرو کل آیه کچره دوی اوویني هر یوه معجزه یعنی تمام معجزې دوی اوویني ولا یؤمنو بها و دوی په هغې باندې ایمان نه راوړي حتی تر هغې اذا جاؤوک چې هر کله دوی تا ته راشي یجادلونک نو تا سره بحث مباحثې کوي جګړې کوي او یقول الذین وی هغه کسان کفرو چې کافران دي ان هذا نه دی دا قرآن الا اساطیر الاولین مگر کیسې دي د پخوانو خلکو وهم ینهون او د دې کافران دا حال چې دوی خلق منع کوي د دې قرآن نه او د الله د پیغمبر د نبوت نه وینأون او پخپله وینأون عنه او پخپله هم د دې قرآن نه تیښته کوي او ایمان نه قبلی وان یهلکون او په دې طرز عمل باندې دوی نه هلاکوي الا انفسهم مگر خپل ځانونه هلاکوي وما یشعرون او دوی ته د خپل هلاکت او شعور نشته ومنهم من یستمع الیک بعضې په دې کافرانو کې هغه کسان دي چې دوی غوږ ایږدي تا ته ستا د خبرو اورېدو دپاره نو وجعلنا علی قلوبهم اکننا نو وګرځو موږ د هغې پړونو باندې پردې ان یفقهوه چې دوی په هغې پوهه نشي وفي آذانهم وقرا او د دوی په غوږونو کې درنوالی یا کوڼوالی پیدا کړو وان یرو کل آیة لا یؤمنو بها کچرې دوی وویني هر یوه علامه هر یوه معجزه لا یؤمنو بها نو دوی ایمان نه راوړي په هغې باندې حتی تر هغې اذا جاؤوک چې کله هر کله راشي دوی تا ته یجادلونک نو بحث مباحثې کې تا سره جګړه کې تا سره یقول الذین وی هغه کسان کفرو چې کافران دي ان هذا نه دی دا قرآن الا اساطیر الاولین مگر د پخوانو خلقو قصې دي وهم ینهون عنه او دا کافران نور خلق منع کوي د دې قرآن نه وینأون عنه او پخپله هم د دې قرآن نه تیښته کوي وان یهلکون الا انفسهم او په دې طرز عمل دوی نه هلاکوي مگر خپل ځانونه وما یشعرون او دوی ته د خپل هلاکت او شعور نه راځي